د فلم شروعات یو کاروباري سړی نه کیږي چې کلاوډي نومي وي او لغې د سحر نه شروعات ډېر خراب وي او یو گاډي ورپسې راشي او دفتر ته وړي او په ریډیو باندې دا اوري چې په ټول ښار کې خلک په یو بل سره بجنګ دي او یو بل باندې او عملي کوي. بیا دې خپل سیکریټري سارا ټلیفون کوي او ته وایي چې دا یو کس د ډېر وخت نه په انتظار ناست دی. کلاوډلی ورته وایي چې دغه کس ایثار کا او دا یې زه درغم. کلاوډلی په منډه ځي او یو لفټ کې ودرېږي. هلته کې یو بله جنۍ هم وي چې د هغې مارتا نوم وي. دا مارتا نه غاړه اخلي او هغې سره چیټ چاټ کوي، خو هغه ورته وایي چې زمونږ دغه رشته اوس ختمه شوې ده. کلاوډلی هم واده شوی وي او مارتا دا سړی ځان نه ایثاروي، خو دی نه مني. مارتا ورته وایي چې ته پهله زما ډېر زیات خوښ وې او بیا له خپلو منځ کې دې ته لغته ورکړي او هلته نه ترې لاړه شي. بیا دې ته خپله ښځه لوري نه ټلیفون کوي او ورته وایي چې له ښار حالات ډېر زیات خراب شوی دی، خو دغه دوران کې اچانک دغه لیفټ بند شي. کلاوډلی په دې معنی څه غوږ ونه ګري، ولې چې پهله هم دا په یو ټایم کې لیفټ کې ګیر و. لوري نه ورته وایي چې په وخت کور ته راشه او ځان سره هم سامان هم راوړه. کلاوډلی ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې بار د ښار حالات خراب دی او ته ماته وایي چې ځان سره شوده راوړه. دا هلته کې ایمرجنسي بټنې وخي او یو کس سره خبرې کوي. ورته وایي چې زما میټینګ دی او زر تر زره ما دغه لیفټ نه بهر کا. او هغه کس ورته وایي چې لږ ساعت کې به موږ ضرور رسېږو او دغه لیفټ به ټیک کړو. دا یو ځل بیا ساره ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې دغه کس ایثار کا چې زه درشم او زما به لږ وخت لګېږي. دا د بهر نه څه چغې واوري او دا ورته وایي چې دغه دروازه کلو کوي او ما هم بهر روکاږي، خو هغې څه جواب ورنه کړي. دا یو ځل بیا ټکنیشن سره خبرې کوي. ورته وایي چې وروره ته چېرته یې او زر راشه. هغه ورته وایي وروره لږ صبر وکړه، وخت خو به لګېږي، لږ انتظار وکړه. خو کلاوډلی کله دغه کسانو ته چې خپله خبره وکړي هغه ورته وایي چې موږ ته پته نشته چې دغه لیفټ کې څه مسله ده. او د دې کال هم کټ شي. بیا دا غواړي چې دغه دروازه په خپله کلاو کړي. خپل جیکټ وکاږي او دغه دروازې کلاوولو کوشش جاري کوي. دا ډېر زیات زور ولګوي او د هلته کې یو وړه دروازه کلاوه کړي، خو هغه دویمه دروازه ډېره زیاته کلکه شوې وي او هغه نه کلاویږي. دا ځان په اووم منزل کې ګوري چې دغه لیفټ دې لاندې پاتې وي. دا هلته کې چغې وخي چاته، خو څوک دې ته جواب ورنه کړي او دا غواړي چې دغه لیفټ نه بهر وځي، خو څه فایده ونه شي. لږ ساعت پس دا ستړی شي او یو ځل بیا دې ته خپله ښځه ټلیفون وکړي. ښځه ورته ووایي چې د کور بهر څوک په تیزه تیزه دروازه وخي او خو جواب نه راکوي. دا ورته ووایي چې پولیس ته ټلیفون وکړه او دغه دوران کې لاین د دې کټ شي او ورته ووایي چې ځان په یوه کمره کې بند کا. بیا یو ملګري ته ټلیفون کوي. ورته ووایي چې لاړ شه زما له ښځې مدد وکړه، خو هغه هم په یو ټریفک کې ګیر وي. او دا ښځې ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې ما یو ملګري ته وویلو هغه به درشي، خو د دې ښځه اوس هم ډېره زیاته یېرېدلې وي. دا بیا په خپل موبایل باندې خبرونه ګوري چې دغه ښار کې ډېرې زیاتې جګړې دي، په کوم باندې چې ټریفک هم جام دی، چې په یو غټ بلډینګ کې ډېر زیات اور لګېدلی دی. دا یو بل سګرټ لګوي او د بهر نه له خلکو د چغې اوازونه اوري او دغه خلک ډېر زیات یېرېدلي وي. دا هلته کې مارتا هم ګوري چې منډې وخي. دا لیفټ سره لړه شي او کلاوډلی ته ووایي چې ما مدد وکړه او د شاته نه دا څوک راکاږي او ویسي. اوس دا په خپله هم ډېر زیات یېرېدلی وي او دا لیفټ ته خواته راشي، خو هلته کې دوه عجیب و غریب انسانان راځي او دا ترې ډېر ویریږي. دا ترې شاته په دیوال کښېني او دغه بلاګانو ته ګوري. دوی هلته کې څه اواز واوري او دغه لیفټ نه لاړ شي. دې ته خپل ملګری ټلیفون وکړي او ورته وایي چې به زه ستا کور ته رسېدو والی یم، خو کله چې ورته دا دغه بلاګانو کیسه کوي دغه دوران کې هغه هم څوک وخوري او مړې کړي. او د لیفټ ټکنیشن ورته وایي چې ما ته خپل ملګري نه میلاویږي او هغې غیب دي. کلاوډلی ورته د دغه بلاګانو باره کې کیسه کول ولوي، خو هغې لاین کټ شي. کلاوډلی دلته کې ډېر زیات ویرېږي او په ژړا شي او دا یو ځل بیا خپلې ښځې او هغه جنۍ ته ټلیفون کوي. خو لږ ساعت پس سارا ته ټلیفون وکړي او ورته وایي چې زه یو کمره کې بنده یم. خو شاته نه یو بلا راځي او دا د کالر نه نیسي، خو دا کوشش کوي او دغه بلا نه ځان خلاصوي. خو دا هلته کې د سټیل یو پایپ روکاږي او په هغې باندې دا بلا وخي او شاته یې کش کوي او د پایپ په مدد باندې دا بلا دا د لیفټ نه ډېره زیاته لرې ویسي او په ځمکه باندې هلته کې ډېرې زیاته وینه وي. دا څه کاغذونه اخلي او په دغه وینې باندې اچوي او یو ځل بیا دا هلته کې اواز اوري او دا پیپ راخلي او ځان ریډي کوي. خو دا بلا نه بلکې د دې یوه ملګري وي او ورته وایي چې راشه او زما دا دروازه کلا وکړه. خو د کلاوډلی له لاس نه دغه پیپ لړه شي او دا بلاګانې خبر شي او دا جنۍ کوشش کوي چې په دغه دروازه راشي، خو دا ځای ډېر زیات تنګ وي. خو دې نه پهله چې هغه بلاګانې راشي او دا ونیسي دا هلته نه ترې وتښتېږي. خو بیا دا بلا دی پسې دننه لیفټ ته راننوځي، خو شاته نه پې هغه جنۍ پسې باندې غوځار وکړي او دغه بلا مړه کړي.
شاته نه پیسه نوري بلاګانې په دې عمله وکړي او د کلاوډي په مخامخ باندې دا جنې مړه کړي. کلاوډي یو خبر اوري چې آرمي بهر راغلی ته او له خلکو مدد کوي او دا یو ځل بیا خپلې ښځې ته ټلیفون کوي خو چې کله جواب نه میلاویږي تا بیا جاړي. د دې بیا ښځې سره خبرې وشي خو هغه هم بلاګانو خوړلې وي. دا بیا هلته کې یو بلاګوري او هغې ته کنځلې او بدې ردې کوي او بیا هلته کې ډېرې بلاګانې راځي او دا پیپ راخلي او دا بلاګانې وخي. خو د دې نظر په ساره باندې لړه کېږي او دا ساره پسې کېږي او هغه تې تښتي او په آخره کې هغه غریب هم رونیسي او هغه هم مړه کي. په کوم باندې چې دا غریب نور هم جاړي او خفه کېږي. اچانک په لیفټ کې بجلی ځي او دا بهر نه سره ډزو اوازونه اوري او یو بلا څوک په ډزو باندې ولي. بیا هلته کې یو پولیس راځي او دا ګوري چې دا خو زخمي نه دی او نه بلا ده او کله چې یو بلا په دې باندې حمله وکړي دا په خپلې تومانچې باندې هغه بلا مړه کي او بیا دا د هغه لیفټ دروازه کولاوي خو ناکامه شي او دا بیا به راځي او جنریټر سموي. خو دا دې ته یو وارلس او تومانچه په لاس کې ورکوي او ځي. او هغه پولیس په لاره کې ډېرې بلاګانې هم ختموي. کلاوډي دغه فکر کوي چې دغه هلته نه وتل ناممکنه شوه. کلاوډي ته پته لګي چې په هغه بلډینګ باندې کار چالو دی په کوم باندې چې دغه پولیس بهر وتی شي. خو دغه پولیس چې کله په لاره کې ځي دې پسې ډېرې بلاګانې منډې وخي او په دې باندې حمله کوي خو دا دې پسې طریقه باندې چت ته ځان رسوي او هغه بجلي جوړه کړي او دې لیفټ کې لایټ وس راشي خو اوس هم دغه دروازه کولاوه نه شي. کلاوډي د موبایل لایټ بلوي او دغه دروازې کې څه ګوري چې نښتې وي او بیا دا کوشش کوي چې په لاس باندې دا شی دغه دروازې نه خوا کړي او بیا اچانک یو بلا په دې باندې حمله کوي. کلاوډي تومانچه راخلي او دغه بلا باندې اټیک کوي او مړه کوي. خو د هغې نه پسه ډېرې زیاتې بلاګانې دې پسې راځي خو هغه پولیس ورته وایي چې محنت وکړه او دغه بلاګانې مړې کړه او کله چې دغه ټولې بلاګانې دا مړه کړي نو دا پې لږ خپم شي ولې چې دې کې زیاتر د دې ملګري وو چې دې سره به کار کولو. خو هغه پولیس ورته وایي چې دا اوس ستا ملګري نه بلکې بلاګانې دي او چې څه دې وکړو ښه دې وکړو. خو اچانک دا اوازونه اوري چې په هغه پولیسو باندې هم بلاګانې راشي او دغه شانتې هغه پولیس هم مړ شي او کلاوډي ډېر زیات خفه کېني او دا ډېر زیات پریشان شي او دومره په تیزه چغې وهي چې هلته کې ډېرې بلاګانې راورسېږي او دغه بلاګانې لیفټ کې دننه راننوتلو کوشش کوي او بیا دا فکر کوي چې په دغه بلاګانو خو ځان نه خورمه او بیا د لیفټ د چت نه دا له هغه پولیس اوازونه اوري او کلاوډي ته وایي چې دغه چت مات کا چې زه برنه لاندې راټوپ کما او بیا دا پایپ راخلي او هغه چت ماتوي او دغه شانتې هغه پولیس لاندې لیفټ ته راکوزېږي او بیا دا پولیس په بلاګانو باندې شروعات کوي او دې مړه کوي او بیا دې دواړه ډېر ستړي شي او په ځمکه کښېني. کلاوډي دلته کې د دې خوا ګوري چې بلاګانو خوړلې وي. دې دواړه سګرټ بلوي او بیا یې کلاوډي او تپوس کوي چې آخر دا څه کیسه ده. مارسیلو ورته وایي چې دلته کې چا وایرس راولیدل او هغې نه دغه بلاګانې جوړې شوې او ورته وایي چې دا وایرس دومره خطرناک دی چې اوس یې څوک کنټرول کولی نه شي او دا بیا په خپل مشین کې ګولۍ لوډ کوي او ورته وایي چې لږ ساعت پس زه آرام کول غواړم او چې څنګه زه وده شم ته ما مړ کا ولې چې زه یو بلا خوړلی یم لږ ساعت پس به ما نه هم بلا جوړه شي کوم چې زه نه غواړم. خو کلاوډي دغه تومانچه اخیستلو نه انکار کوي. په دغه خبرې باندې دوی په خپلو کې به جګړه شي او لږ ساعت پس دا پولیس اوده شوي وي خو کلاوډي اوس هم نه غواړي چې دا مړ کړي او بیا د دې د زخم نه اوبه چالو شي او لږ ساعت پس دې نه بلا جوړه شي او دې باندې اټیک وکړي. کلاوډي دې سره خبرو کوشش کوي خو هغه چېرته دا خبرې مني او په دې باندې اټیک کوي خو اخر کې خپل ځان بچ کولو لپاره په دې باندې ډزې وکړي او دا مړ کړي. خو دلته کې له کلاوډي خپه هم زخمي شي او دا خپله خپه ډېره کلکه وتړي او کله چې دغه بلاګانې د ډزو اواز واوري هغه یو ځل بیا دغه لیفټ ته راشي. د دې په تومانچه کې ګولۍ ختمېږي او دا له پولیس لیپټر راخلي او پوره طاقت لګوي او په دغه بلاګانو باندې ډزې کوي او یو ډز کولو سره دا شاته په دیوال باندې پرېوځي په کوم باندې چې دا بېهوشه شي. خو لږ ساعت پس چې دا کله پاڅېږي د څوک په ټلیفون وکړي خو کله چې دا خبرې وکړي دا بل څوک نه بلکې د دې ښځه وي کوم باندې چې دا ډېر زیات خوشحاله شي. هغه ژوندی پاتې شوي وي ولې چې هلته کې آرمي راغلی وي او بیا اچانک د دې موبایل بند شي خو اوس دې ته له ژوند کولو یو امید میلاو شو او دا له هغه پولیس په جسم ودرېږي او په لیفټ کې چې کوم شی نښتی وي هغه بهر ته روکاږي او بیا پوره زور لګوي او هغه دروازه کولاوي او اوس دا آزاده وي او دا هغه لیفټ نه بهر وځي او دغه بلاګانو په جسمونو باندې خیجي او بهر ته روځي. هلته کې یو بلا ژوندی پاتې وي او دې باندې حمله کوي خو دا ورته په سر لغته ورکړي
او دا چې کله دغه بلډینګ نه بهر وځي دا په ښار کې ګوري چې په سړکونو باندې د انسان نوم او نشان هم نشته او دا په لارې کې د پي او بوتل ګوري کوم باندې چې دا خپله ښځه یادېږي خو هلته کې یو بلا چې کله په دې باندې حمله کوي دې نه پهله چې هغه دا وخوري هلته کې آرمي په دې باندې اټیک وکړي